امریکا وايي افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې اندېښمنونکې نښې وینو. ملا یعقوب او طالبانو ته د امریکا نوې دسیسه. امریکا څه غواړي؟ جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د متحدو ایالتونو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د ملي مرکز مشره کریسټین ابیزید وايي په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې اندېښمنونکې نښې ویني. میرمن ابیزید د سې شنبې په ورځ د جنوري په 10 د واشنګټن د انسټیټیوټ په یو بحث کې وویل دوی هم دارنګه داسې نښې ویني چې ښایي یاده ډله له خپلې جغرافیې اخوا ولاړه شي. دغې امریکایي چارواکي څرګنده کړه په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې څخه ډېره اندېښمنه ده، خو هغې په دې اړه څه ونه ویل چې یاده ډله به په څومره وخت کې له افغانستان څخه بهر د هغوی ګټو ته ګواښ متوجه کړي. میرمن ابیزید زیاته کړه موږ باید د هغو سازمانونو د ګواښونو په اړه چې په بهر کې مشت دي او غواړي په دې هیواد کې د امریکایانو په وړاندې برید وکړي واقعا هوښیار واوسو. د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا د مبارزې دغې چارواکي خبرداری ورکړ چې د القاعده او اسلامي دولت په شان جهادي ډلې نشي هېرېدلی. بلخوا د متحدو ایالتونو استخباراتي معلومات څرګندوي د افغانستان په نورو برخو کې چې د القاعده غړي و یا د طالبانو او یا هم د حقاني شبکې په لارښوونه څنډې ته شوي دي. ابیزید زیاته کړه د هند په وچه کې د القاعده پورې اړونده ډله چې یو وخت فکر کېده په افغانستان کې 200 جنګیالي لري خو اوس لا درکه شوي دي. امریکایي چارواکي په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له ګواښونو اندېښنه څرګندوي چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایډن د 2022 کال د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده مشر ایمن الظواهري د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. د امریکا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د ملي مرکز مشرې میرمن ابیزید د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د الظواهري ځای ناستې ټاکل شوی که نه وویل دا هغه پوښتنه ده چې تر اوسه القاعده ورته ځواب نه دی ویلی. الظواهري مخکې له دې چې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شي د کلونو لپاره پټ ژوند کاوه. القاعده تر اوسه د هغه ځای ناستی نه دی ټاکلی. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي سیف العادل چې له دې مخکې د مصر د ځانګړو ځواکونو یو ټیټ رتبه غړی و اوس د القاعده جګپوړی غړی شوی او ښایي چې د الظواهري ځای ناستی شي. متحدو ایالتونو د هغو معلوماتو په بدل کې چې د سیف العادل د نیولو لامل شي د $10 میلیون جایزه ټاکلې ده.